اینا دارن سینما پارک خراب میکنن. خب د افغان فلم مشره صحرا کریمي تیره شپه سینما پارک ته ولاړه څو د دغه سینما د رنګولو مخه ونیسي. په دې ویډیو کې کوم چې اغلې کریمي په خپل ټویټر پاڼه کې خبره کړې وایي چې پولیسو هغه له ساحې څخه باسلي او د پارک سینما د رنګولو چارې دوام وموند. د دې سینما د رنګېدو چارې همدا اونۍ پیل شوې. عظیم الله د ښاروالۍ یو کارکوونکی دی. دی وایي د داسې ودانۍ رنګولو کوم چې ډېرې خاطرې ورسره تړلې دي دې ته ستونزمن کار دی. یک وقت میگه که جوان بودیم می‌آمدیم فیلم سل می‌کردیم اینجا در پارک‌ها می‌گشتیم. اینا از اینکه وظیفه ماست اینجا به تخریبش آمدیم اینجا کار می‌کنیم. اینا بعد خود تخریب می‌کنیم راحت می‌شیم. چرا؟ بعد میلیون‌ها آباد شده بعد مفت خراب میشه. پارک سینما چې له 1960 تر 1963 کلونو جوړه شوې وو ډیر کلونو پکې د نړۍ مشهور سینمایي فلمونه نندارې ته وړاندې شوي دي. خو په وروستیو څو کلونو کې په مخدره توکو روږدي کسان د دې سینما شاوخوا راټولېدل چې د دې فرهنګي مرکز اصلي څیره یې بدله کړې ده. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح کابل ښاروالۍ ته د دې مرکز د ورانولو دنده ورکړې وه. خو دا اقدام د افغان فلم او یو شمیر هنرمندانو له سختو غبرګونونو سره مخ شو. خود سینما پارک به عنوان هویت فرهنگی یک شهر مطرح میشه. بنابراین اقدام به تخریب از یک اقدام ساده نباید باشه. میشد که سینما پارک از داخل ترمیم شود، تغییرات بسیار زیاد به وجود بیاید، اما خاطره این شهر، تاریخ این شهر نباید به سادگی نابود میکردیم. مشهور سندرغاړی فرهاد دریابیا د پارک سینما رنګول په 2000 میلادي کال کې د طالبانو لخوا د بودا مجسمې له رنګولو سره پرتله کوي. من فکر میکنم عمل تخریب سینمای پارک به عنوان یکی از خانه‌های فرهنگی که با افسانه‌ها یا افسانه‌های کابل قدیم و عشق‌های میلیون‌ها شهروند گره تاریخی و عاطفی خورده دیگه با تخریب بودا تفاوت نداره. تفاوت کلان نداره. بودا در ابعاد کلانترش مطرح بود، سینمای پارک در بعد کوچکتر، اما هر دو میراث فرهنگی هستند، خانه فرهنگ هستند، باید حراست و حفاظت شوند. در دوره طالبان هم این سینما تخریب نشد ولی در دوره دموکراسی، در دوره آزادی بیان، در دوره که ما ادعاهای بسیار زیادی داریم، در دوره که بسیاری ادعای روشنفکری میکنه، سینمایی که قدامت بیش از 65 سال عمر داره، سینمایی که خاطره سینمایی و فرهنگی و هنری و تاریخی یک شهر است، به سادگی ویران میشه. خو کابل ښاروالۍ وایي د سینما ورانوي ځکه د بیارغونې امکان یې نشته. به اساس هدایت معاونیت اول رئیس جمهوری و رهبری شاروالی کابل در قسمت سینما پارک شهر نو کابل پلان برای تخریب این ساختمان گرفته شد. به دلیل از اینکه پس از بررسی هیئت رهبری شاروالی کابل که در رأس از جناب شاروال صاحب همچنان حضور داشتن و اینا بررسی کردن، متاسفانه سینما پارک گنجایش ترمیم دوباره را نداشت و ما تصمیم گرفتیم تا یکی را تخریب کرده و جای از او یک ساختمانی با معیارهای جدید را اعمال کنیم. طرح ابتدایی نزد شاروالی کابل موجود است، ولی به اساس هدایت معاونیت اول رئیس جمهوری و رهبری شاروالی کابل دیدگاه‌های مردم نیز باید شامل این طرح شود. که نوې ودانۍ د دې نیمه رنګې شوې ودانۍ پر ځای جوړه هم شي او له ښکلا سربیره لوړ کیفیت هم ولري، یوازې د راتلونکو نسلونو لپاره به معنا ورکوي. خو عظیم الله او د هغه د همزولو لپاره به ډیر ارزښت ونه لري او د دوی د ژوند د خوږو شیبو خاطرې به بیان نه کړي.